اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. درنو زده کوونکو، د نن ورځې درس موضوع ده د دوو افادو د جمع او تفضل مربع. د دې موضوع د وضاحت لپاره موږ دلته یوه مربع پام کې نیسو. لومړی د a منفي b کل مربع مطابقت د وضاحت لپاره عملیه اجرا کوو. بیا وروسته د a جمع b کل مربع مطابقت د وضاحت لپاره عملیه سرته رسوو. فرض کړئ چې د دې مربع هره زوله د a په اندازه اوږدوالی لري او که دغه کوچنۍ برخه د b په اندازه اوږدوالی ولري، نو موږ کولی شو د دې برخې اوږدوالی a منفي b وټاکو. همدغسې د نورو دریو زولو. اوس که موږ وغواړو چې د دې مربع مساحت وټاکو، د دې مربع مساحت، نو دغه موږ داسې لیکلی شو چې a منفي b ضرب a منفي b، یعنې هره زوله د a منفي b په اندازه اوږدوالی لري. دغسې هم لیکلی شو چې a منفي b کل مربع. څه ډول کولی شو چې د دې مربع مساحت په بل ډول پیدا کړو؟ د دې لپاره موږ د لویې مربع مساحت که موږ په هغه وخت کې په پام کې ونیسو چې هره زوله یې د a په اندازه وي، نو دغسې کولی شو ولیکو چې a مربع یعنې د ټولې مربع مساحت څخه به موږ څه شی کوو؟ دغه دوه برخې څه ډول کوو؟ یعنې د پاتې برخه چې څومره ده، دغه دوه برخې ورسره دغه برخه، دغه ټوله د دې څخه تفریق کوو، یعنې لیکو چې منفي. د دې مستطیل، دا دلته مستطیل دی، دا زوله یې کوچنۍ ده، دا اوږده ده. د دې مستطیل مساحت به څه شی وي؟ دا چې دغه زوله یې b ده، نو مساحت به یې b ضرب a منفي b وي. b ضرب a منفي b جمع کوئ. دلته د دې مستطیل مساحت به هم همدغسې وي، b ضرب a منفي b. او د دې کوچنۍ مربع مساحت به څه شی وي؟ b مربع. څه شی به وي؟ b مربع. ښه، که دا ساده کړو a مربع منفي، که دا علامه ورضرب شي، نو داسې کولی شو ولیکو چې منفي b ضرب a منفي b. دا په دې کې که چېرې ضرب شي، دا هم منفي کېږي، منفي b ضرب a منفي b جمع دلته دغه علامه که چېرې دې ته ضرب شي، دا هم څه ډول کېږي؟ منفي کېږي، منفي b مربع. اوس لیکو چې a مربع که چېرې دا پکې ضرب کړو، b په a کې ab، منفي منفي کې مثبت b په b کې b مربع، منفي b په a کې ab، منفي منفي کې مثبت b په b کې b مربع، منفي b مربع. خپله لیکو مثبت b مربع منفي b مربع ختموو. دلته منفي ab منفي ab څو ځلې دي؟ دوه ځلې دي. نو کولی شو ولیکو چې a مربع منفي 2ab جمع b مربع. نو موږ ویلی شو چې د دې مربع مساحت په دې ډول هم کولی شو چې د لویې مربع مساحت څخه موږ څه شی وکړو؟ 2ab تفریق کړو او د هغې سره بیا د کوچنۍ مربع مساحت جمع کړو. په دې سره هم کولی شو چې د دې
مربع مساحت پیدا کړو او دغسې هم کولی شو په لاندې ډول چې A منفي B کل مربع. نو دا چې د دواړو افادو هدف د یوې مربع څخه دی نو موږ ویلی شو چې دغه افادې په خپل منځ کې څه ډول دي؟ مساوي دي. ښه هیله ده چې په دې باندې پوه شوي وئ. اوس فرض کړئ چې د دې زولی اوږدوالی A دی، د دې B دی، دا هم B، دا A، B، A، A، B. که موږ وغواړو چې د لوی مربع مساحت پیدا کړو په دوو طریقو کولی شو. بیا هم اول که وګورو هره زولی د A جمع B پنځه اوږدوالی لري نو کولی شو ولیکو چې A جمع B ضرب A جمع B زوله ضرب زوله د مربع مساحت کېږي. دا داسې هم لیکلی شو ولیکو چې A جمع B کل مربع. په بل شکل دغسې هم کولی شو چې د دوو مستطیلونو او د دوو مربعګانو ټول مساحتونه سره جمع کړو. د کوچنۍ مربع مساحت څه شی کېږي؟ A مربع. د دې مستطیل مساحت څه شی کېږي؟ A ضرب B. د دې مستطیل مساحت څه شی کېږي؟ A ضرب B او د دې مربع مساحت څه شی کېږي؟ B ضرب B یعنې B مربع. که یې ساده کړو A مربع جمع AB څو ځلې دي؟ دوه ځلې. داسې کولی شو ولیکو چې 2AB جمع B مربع. دغه مجموعه هم د دې لوی مربع مساحت دی او دغه هم د دې لوی مربع مساحت دی. دا چې د دواړو افادو مفهوم د یوې مربع مساحت دی نو کولی شو ووایو چې دغه دواړه افادې په خپل منځ کې سره مساوي دي. ښه هیله ده چې په دې باندې پوه شوي وئ. د دې دوو مهمو مطابقتونو په مرسته کولی شو چې په ډېرو نورو الجبري افادو باندې مالي اجرا کړو. مثال 2 جمع x کل مربع. هماغه ډول انکشاف کوو A جمع B کل مربع. څه ډول مو لیکو؟ A مربع جمع 2AB جمع B مربع. دلته هم همدغه شان انکشاف ورکوو 2 مربع جمع 2AB A پر ځای 2 لیکو B پر ځای x لیکو جمع B مربع یعنی x مربع. که یې ساده کړو 2 مربع 4 جمع 2 ضرب 2 4 x پخپله جمع x مربع. ښه بل 1 پر 2 منفي x کل مربع. انکشاف هم دغه شان دی اما د دوهم خط علامه به منفي وي. 1 پر 2 کل مربع منفي 2AB 2A پر ځای لیکو 1 پر 2 B پر ځای لیکو x جمع B مربع یعنی x مربع مساوي. کل تو باندې ځان ته یې لیکلی شو 1 مربع 1 2 مربع 4 منفي 2 د 2 سره سره و 1 په x کې x جمع x مربع. ښه په همدې ځای د ګران زده کوونکو درس بس وي. بیا چې د یو بل درس سره حاضرېږم. جاله په امان.